فاطمه ګل چې ډیره موده د سوشل میډیا نه غیب وا یعنی ورکه وا او اوس یو دم بیا په سوشل میډیا باندې را څرګنده شوې ده. څو ورځې وړاندې هغوی دوبئ ته تللي او یو شو را جوړه کړې وه چې دغه شو هوسټینګ مراد کولو او په دغه شو کې لیلا نواب، کرن خان او ورسره جهانگیر خان هم چې دغه پروګرام دوی را جوړ کړی او په دغه پروګرام کې ډانسونه او هر بهایي کېدله. دغه پروګرام لپاره دوی ټیکټونه هم چاپ کړي او د مسافرو نه په دغه طریقه باندې پیسې هم وهلې چې بس صرف کې دوی د خپل وجود نمایش وکړي، خپل ځانونه وخوځوي راوخوځوي او مسافر لوټ کړي او په ډانسونو باندې د مسافرو نه په زرګونو او لکونو روپۍ ووهلې. دوی هم دوبئ ته همدغه بهایي لذي ځکه چې د دوبئ خرچو ته کو کتل شي نو هغه دومره ډېرې خرچې دي چې د یو عام سړي د وس نه بهر دي. نو دوی هم چیزي په همدغه سوچ باندې ځي چې هلته به هر بهایي کوي خو د دوی مقصد همدغه وي چې دوی صرف او صرف پیسې وګټي. ډېره د شرم خبره ده چې خلک ښځې په خپل کور په حیا عزت باندې کېنوي، خو دا خلک چې ښځو سره ودونه وکړي نو بیا پرې داسې ډانسونه، شوګانې او پروګرامونه کوي او په کور ورته ناست وي لکه د مراد په شان او پیسې پرې ګټي. د دې شو څه ویډیوګانې چې کېدای شي تاسو هم کتلې وي چې په سوشل میډیا باندې خورېږي او دغه ډانسونه پکې شوي دي. موږ وایو چې دا ډېر غلط کار دی او مراد ته د دې نه ځان ساتل پکار دي ځکه چې د مرګ او ژوند هیڅ پته نه لګي. پکار ده چې خپله ښځه په حیا عزت باندې په کور کېنوي او په خپله مهنت او مزدوري وکړي. ستاسو ټولو هم ډیره مننه کوم چې د پښتو پوسټ دا ویډیو مو تر دې ځایه وکتله. ډیره مننه.